السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره. الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور سیف الدین آغا په نامه پوښتنه کړې ده چې په یو جي کې په تعلیمي جي کې مثلا شاګردان اوسیږي، نو بیا هلته په دغه تعلیمي جي کې دغه د تعلیمي جای مشر چې ده دی د استادانو او د شاګردانو جاسوسي کوي. معنا یو سړی هم دې دپاره ټاکلی چې هغه تجسس و جاسوسي کوي. دا څرنګه ده؟ محترم وروره، علماو په کتابونو کې په دې مسله باندې بحث کړی ده. علما وایي چې د ګناه تجسس کول څنګه ده؟ چې یو څوک ګناه کوي ته د هغه ګناه تجسس کوي. الله عز وجل قرآن کې وایي ولا تجسسو، تاسې د چا د عیب پلټنه مه کوئ. خو یوه خبر ستا د محترمه، دا مسله ډیره اوږده مسأله ده. زه به داسې درته ووایم که چیرته په دې تجسس کې مصلحت عامه و، بیا پروا نه کوي تجسس دې وکړي وروره. مثلا په یوه علمي اداره کې یو جاسوس و، هغه دا تجسس د دې دپاره کاو چې په هغه علمي اداره کې داسې یوه کړنه ونیسي چې هغه کړنه مثلا مصلحت عامه ته تاوان رسیږي، یا د ټول تعلیمي جای رنګ ورسره بدیږي، یا هلته یو ناروا عمل ونیسي چې بیا الله مکړه چې د ټولو شاګردانو یا دغه علم ته منسوبو خلکو رنګه بده نسي. نو تجسس کې کله چې مصلحت عامه وي محترمه، بیا جواز لري. قاضي ابو یعلا الموصلي په الاحکام السلطانیه کې په دې مسله باندې بحث کړی ده او دوه اقوال پکې نقل کړي. ډیرو علماو محترمه، خصوصا هغه علماو چې هغوی په امر بالمعروف کې کتابونه جوړ کړي دي. علامه نجم الدین الغزی العامری چې دې ته مفتی الشافعیه بدمشق وایي، د یو کتاب جوړ کړی د امر بالمعروف، کوم آیات چې د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر په اړه راغلی ده، تقریبا 53 مسئلې له آیات نه مستنبطې کړي دي. به کتاب په باندې جوړ کړی ده، رسالة فی الکلام علی آیت امر بالمعروف والنهی عن المنکر تشتمل على 53 مسئله. ما سره دا کتاب شته. لوی عالم محدث دمشق الشام نجم الدین الغزی العامری، نو هغه په دغه مسئله باندې ډیر ښه مفصل بحث کړی د محترمه. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې.